السلام علیکم ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو د فای نټورک سیټینګ په باره کې ده، یعنې فای نټورک مو چې له لاسه لاړ نشي، فای نټورک څخه هیک نشي او فای نټورک فیصدي څنګه زیاتولی شو او فای نټورک په باره کې بشپړ سیټینګ دی. همدغه ویډیو فای نټورک بیخي زیات کسان خلاصوي، کوم مصارف نه په راځي او فای نټورک ته کسان څنګه راوستلی شو په خپل لینک باندې. او فای نټورک بیخي غوټو کرسچیانو کې هم روان دی، یو پای په شپږ اتیا ډالر هم خرڅیږي او وخت ورته شته او یو پای به بیخي زیات ډالر قیمت ولري. او که چا فای نټورک نه وي خلاص کړی، اکاونټ یې پکې نه وي خلاص، نو همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې لینک شته، هلته ویډیو وګورئ او اکاونټ جوړ کړئ. کله مو چې اکاونټ جوړ کړو نو همدغه ویډیو سیټینګ په باره کې نو بیا همدغه ویډیو وګورئ. او که چا بیا خلاص کړی دی نو دغه سیټینګ پکې حتما وکړئ. نو که ویډیو مو تر اوسه نه وي لایک کړی، ویډیو در سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او د بیل بټن هم ورپسې ووایئ چې هر څه نه زموږ ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. نو راځو پر ویډیو پیل کوو. ملګرو تاسو به راشئ په دغه پای باندې به کلیک وکړئ. کله چې پای باندې کلیک وکړو نو لږ به ورته انتظار شئ چې دغه فای موږ ته راخلاص شي. دلته ملګرو ته فای زر نه راخلاصیږي، نیټ یې کمزوری نو بیا فای اکاونټ نړنګ کوي چې ولای ما څخه خراب شو. فای نټورک خراب نه دی، نو نیټ مو کمزوری وي نو لږ لوډینګ اخلي. نو که چا نیټ تیز وي بیا هم لږ لوډینګ اخلي، لږ لوډینګ ته به انتظاریږه نو چې موږ ته فای اکاونټ راخلاص شي، لږ ورته انتظاریږو. نو ملګرو زه دلته یو څو طریقې درته ښایم دغه ځای کې، او دغه ملګرو تاسو پای دی، دغه او دا ټول درته ښایم. نو راځو لومړی یو درته ښایم چې دا د څه لپاره دی. دغه ملګرو دغه یو چې دی دغه اوس ما ولی دی 4 ساعته بعد به دې ته ننوځئ، داسې کې یو بټن درکوي، یو بټن چې وایي نو دا رقم ته به شین شو، نو تاسو ته ډایرکټ دلته پای نه درکوي چې تاسو ته پای اضافه شي. کله چې بیا 4 ساعته بعد ورته راځئ یو پای به درته اضافه شوی وي. نو اوږه ما کلیک پرې وکړو، ما پای 14 و، نو اوس بیوګې پیر چې بیا رسیږي زما پای به 15 ته پورته شي. نو راځو دغه اول یو کې چې دغه کې ستاسو ژبه بدلیږي، کومې ژبې ته چې اړوئ. د دویم یو چاټ دی، خپل ملګرو سره چاټ پکې کولی شئ، زما چاټ ورسره کړی دی. او دغه فیصدي چا که نوی جوړ کړو نو دا فیصدي ورسره نه وي. لومړیو کې پای هم نه ورکوي، یو پای ورسره راشي چې چا انوایټ کوډ راغی نو دا بټن به وهي او 3 ورځې بعد به وروسته دغه پای ورکوي. کله چې دا پای نه تاسو کلیک وکړئ دا پای به 100 ته ورسوئ، دا پای به تاسو 0 وي. کله چې دا 100 ته رسوئ دغه اډمور نه به کلیک وکړئ، دا اډمور نه زه اوس کلیک کوم، لږ به ورته انتظار شي، هلته لږ لوډینګ اخلي. نو دلته تاسو سره دغه ټولې خانې په دغه شکل کې وي، دا به ټوله در سره اډ کړئ. ما دا ټول کسان را سره اډ کړي دي او فیصدي مو 100 ته رسېدلې ده. او که نه وي درکړی 3 ورځې به هره ورځ به راځئ، دغه بټن به وایئ، نو نه وروسته تاسو ته فیصدي درکوي، فیصدي مو به 0 وي، نو بیا به راځئ فیصدي به 100 ته رسوئ. او د شپږم یو چې کوم دی دغه ستاسو ملګري ښایي چې کوم ملګري تا په لینک راغلی دی او کوم یو د پارټنر دی. زه درته ښایم دا کلیک وکړئ، لږ ورته انتظار شئ، لوډینګ اخلي. نو ملګرو دغه اول یو چې دی دا زما افلاین دی، زه دې په لینک راغلی یم، دا نور زما پارټنران دي، دا نور ټول کسان زما په لینک راغلي دا زما ټول پارټنران دي. نو دې نه راځو د اول یو بهترین سیټینګونه درته ښایم. ملګرو ویډیو سکیپ کوئ، ما سټیپ به سټیپ مکمل معلومات درته ښایم. دا ځای کې یو بهترین سیټینګونه دي، ځای دغه درته ښایم. راشئ دغه ځای ته، دا کلیک وکړئ. کله چې کلیک پرې وکړو لږ ورته انتظار شئ او بیخته پروفایل انتخاب کړئ، دغه پروفایل نه کلیک وکړئ. که کوم ملګري تاسو په خپل لینک راولئ، تاسو د خوښې کوډ ورکړی وي او هغه درنه هیر و، هغه دغه ته فایده کېږي. ملګرو دغه وګورئ، دا زما انویټیشن کوډ دی D909 او 909، دا زما انویټیشن کوډ دی. دغه طریقه تاسو خپل ملګري راوستلی شئ، دا ځای کې به تاسو خپل لینک پروت وي. نو راځو ملګرو دغه 3 ډاټ نه بیا کلیک وکړئ. دلته یو څو بهترین سیټینګونه درته ښایم. صحیح ده ملګرو، دغه ډېر ضروري سیټینګونه دي. راشئ په دغه دویم یو کلیک وکړئ. کله دا دویم یو کلیک وکړو ملګرو لږ به ورته انتظار شئ، لوډینګ اخلي، دا لوډینګ چې ختم شي. نو دلته تاسو راشئ په دغه دویم یو کلیک وکړئ. دا دویم یو چې کله تاسو کلیک وکړئ لږ ورته انتظار شئ، دلته تاسو ملګرو فیصدي درته ښایي. دغه ما دې ځای ته راوستلی دی 6 میاشتې، دغه به تاسو په دغه 3 کلونو باندې وي. صحیح ده، دا به راشاته کوئ په 6 میاشتې به ودروئ. دا د څه لپاره ده؟ دا د دې لپاره دی تاسو پکې 3 کاله فای نشئ بل والټ ته اړولی، مقصد نشئ تاسو خرڅولی. نو 3 کاله څوک ورته انتظار کوي؟ دا به راشئ په 6 میاشتې به ودروئ، نه در څخه هیر کېږي او نه در څخه بندېږي. که 2 اونیو ته یې کوئ او که 6 میاشتې یې کوئ، خو 6 میاشتې ښې دي چې نه درنه بندېږي. او د فیصدي چې څه لپاره، دا فیصدي تاسو فیصدي په 90% ولاړه وي، دا به راشئ 100 ته بیا راورسوئ. صحیح ده ملګرو، چې تاسو فیصدي فیصدي چې دغه تیزې وړي. نو دغه د فیصدۍ یو بهترین سیټینګ دی. راځو ملګرو یو بل سیټینګ ته یې درته ښایم.
نو دا به تاسو حتما پکې وکړئ چې دا پکې ونه کړئ تاسو بیا فایل زر نشئ خرڅولی. نو ملګرو دلته بیا تاسو راشئ یو وربیک وځم چې تاسو ته بیا پته ولګي. راشئ دغه درې نو بیا کلیک وکړئ، دا دویم یو بیا انتخاب کړئ. کله چې دا دویم انتخاب کړئ لږ لوډینګ اخلي. ملګرو دلته بیا تاسو راشئ په دغه لومړني ونې کلیک وکړئ. اول خو د دویم انتخاب کوو، اوس په د لومړني ونې کلیک وکړئ. کله چې د لومړني انتخاب کړو لږ لوډینګ اخلي، لږ به ورته انتظار شئ. دلته ملګرو تاسو وګورئ اول یو، دویم او دریم دا ماته راکړ دي خو ما پکې اخیستی نه دي. ما پکې څلرم اخیستی دی چې ملګرو سره مې چټ پکې کړی. د پنځم یو هم ماته راکړی دی KYC نه دی مې اخیستی. او د شپږم، اووم، اتم دی ماته نه دی راکړی. دا چې چاته ور نه کړي او دومره پکې پای نه خرڅېږي. تاسو باید هره ورځ ورشئ، پای پکې ډېر کړئ او بیا پای دغه درکوي، دا پکې خلاص کړئ او بیا پای درکوي. نو ماته دا پوسټ سر ته راکړی دی اول، دویم، دریم، څلرم خو خلاص دی. نو د دریم اول، دویم، دریم یې هم خلاصوم. راشئ په دغه سټارټ نه کلیک وکړئ. راکړی دی چې تاسو دغه خلاص کړئ، اکاونټ والټ پکې جوړ کړئ. دا سټارټ نه کلیک وکړئ. دلته به سینګ انټو پای براوزر نه کلیک وکړئ. لږ به انتظار شئ، والټ ته مو بیایي. ملګرو تاسو چې پای براوزر نه کلیک وکړئ نو سیده پلی سټور ته بیایي. پلی سټور نه به دغه براوزر ورته را ډاونلوډ کړئ. دا انسټایل نه کلیک وکړئ. زه د انسټایل نه کلیک کوم، لږ ورته انتظار شو دا را ډاونلوډ شي. نو ملګرو ما انسټایل کړو. نو تاسو به راشئ اوپن نه به کلیک وکړئ. نو کله چې اوپن نه کلیک وکړو لږ به دې ته انتظار شئ. دا تاسو والټ دی، تاسو بټوه ده، ستاسو براوزر دی. کله چې هغه اوته خانې مکمل بشپړ فرا کړئ دې ته لږ انتظار شئ. نو ملګرو تاسو به دا رقم ته صفحه را خلاصه شي. دا تاسو والټ دی، بټوه دی. او فرا کې بیا هم ویډیو بله ویډیو درته جوړم. زما دا اوته خانې فرا شي، والټ، پای، ډالر هر څه به درته پکې واړوم. نو دې نه بیرته بیا بیک راشئ، خپل والټ ته به لاړ شئ. نو دا وګورئ دا ما بټوه شوه، براوزر مو شو، دغه مې والټ دی. راشئ بیا بیرته بیا والټ ته، لږ دلته بیا ورته انتظار شئ چې والټ خلاص شي. نو ملګرو تاسو بیا راشئ دغه درې ډاټ نه بیا کلیک وکړئ. اوس ورځو چې سم یې کړو. راشئ دغه دویم ونې کلیک وکړئ. نو دلته بیا راشئ تاسو دغه لومړنی اوس بیا انتخاب کړئ. لږ ورته انتظار شئ. ملګرو ما خو د اول یو سټارټ کړی و سفیر، ماته دا رقم ته زرغون شین نه ده. نو کله چې زه دغه اوته خانې ټولې پوره کړم، دلته یې شنې کړم، نو یعنې وروسته ما زه والټ ته بل والټ ته فای هم اړولی شم. نو تاسو اوس بیا راشئ دغه دویم یو سټارټ نه کلیک وکړئ. کله دا دویم سټارټ نه کلیک وکړئ ملګرو تاسو دلته کوډ راځي، مقصد تاسو 40 عدده کوډ دی. هغه کوډ به تاسو در سره وساتئ، در سره کپي به یې کړئ. کله چې تاسو د والټ له بل والټ ته یا ډالر په چا خرڅوئ داسې نه دغه کوډ بیا غواړي چې رښتیا دی تاسو والټ دی که نه دی. نو تاسو بیا دغه 40 عدده کوډ ورکوئ. تاسو لږ ورته انتظار شئ. نو ملګرو تاسو بیا راشئ، که په لمبر مې جوړ کړی وي لمبر کلیک کړئ، او که فیسبوک مې جوړ کړی فیسبوک لیکئ. زه اوس راځم په لمبر کلیک کوم، په لمبر جوړ کړی دی. دلته ملګرو تاسو نه همغه هلته ترکې غواړي، هغه ترکې به ټولو تاسو ورکړئ او تاسو والټ سره به پای کنیکټ شي. تاسو دلته راوستئ سیده والټ ته. ملګرو کله چې دغه کې والټ ورسره کنیکټ کړو نو دغه لومړنی یو خپله بیا همدا رقم ته زرغون کېږي. نو اوس بیا تاسو راشئ دغه دریم یو ته دریم یو سټارټ کړئ. ملګرو تاسو دلته 40 عدده کوډ درکوي. راشئ په دغه کنفرم یو والټ نه کلیک وکړئ. کله چې والټ نه کلیک وکړئ نو تاسو ته 40 عدده کوډ درکوي. هغه عدده کوډ بند شوي دي. نو کله چې دا عدده کوډ درکوي نو دغه ځای کې به یو په سکرین شاټ به ورنه واخلئ، دا ځای کې به درته راشي. هغه سکرین شاټ به چې واخیستو هغه به در سره وي، در سره په کتابچه باندې ولیکه. دلته بیا کمپیوټ که چې ورسره بشپړ دغه 12 لیکنې ورسره کنیکټ شي. نو دا هم به دغه یو به هم در سره زرغون شي. بیرته شاته لاړ شئ، دا به هم در سره زرغون شي همدغه طریقه. او بل یو دغه KYC پاتې شو. دا KYC اوس نه زرغونه کېږي ځکه چې زه څومره پای لرم، 14 پای لرم. دا چې 40 نه واوړي نو دلته تاسو ته دغه KYC دا رقم ته زرغونه کېږي. نو دغه چې بیا زرغونوي دې ته یا پاسورډ وي یا در سره کمپیوټري تذکره وي، هغه چې ورکړئ لور ورسره کوم سکین چې شی نه غواړي هغه ورکړئ. بیا یې مخ لغه غوندې ویډیو درنه کوي، هغه چې ورکړئ باید تاسو سره به دغه هم زرغون شي. او د نورو کوډ ته پاتې دي ټوله را سره خړې دي. دغه هم چې لږ زرکې پای پکې واخلم، پای پکې 40 نه تېر شو نو دغه به هم راکېدی. ورکړئ بیا ویډیو درته جوړه کړم چې دغه بیا څنګه تاسو اخیستلی شئ. او لږ وروسته چې تاسو ورسره هغه په پای دا ځای کې سټارټ کړئ، والټ سره یې کنیکټ کړئ فای اکاونټ، نو تاسو سره به دغه دواړه زرغونې شي. اینه وروسته ملګرو تاسو ته دغه کوډونه درکوي، دا به هم
در سره زرغون شي. نو تاسو به راشئ دغه ټول به دا رقم تاسو زرغون کړئ. دا خو ما زرغون کړی ځکه چې ملګرو سره مو چټ کړی دی زرغون شوی دی. نو تاسو به دغه څلور واړه ټول زرغون کړئ او د شپږم یو چې دی د ما کله چې څلوېښتو له واړوئ دا به هلته بیا زرغون کړئ. نو دغه سټینګونه به حتما در سره وکړئ او دغه سټینګونه دی تاسو فیصدۍ ښیي مکملې فیصدۍ چې فیصدۍ مې څومره روانې دي. نو دغه سټینګونه به حتما در سره په والټ کې وکړم او بهترین سټینګ یې کوم یو سټینګ دی دغه فیصدۍ والا سټینګ دا به تاسو حتما کوئ او یو بل ته اول ته چې بل سټینګ و چې 3 کلونه کلونه بیا ریسټ یې کوئ او 6 میاشتې بیا واړوئ. نو دا سټینګونه پکې حتما وکړئ چې انشاءالله فای بیخي زیات روان دی. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، مخکې له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. مننه.